په دې وروستیو کې یو شمېر افغان ځوانانو د نویو تخنیکي وسایلو اختراع ته مخه کړې ده چې ورځ تر بلې په کارونو کې ښه والی رامنځته کیږي. دغه موټر 901 ماډل دی، بیوک کمپنۍ ده. نو دا موږ او ملګرو په ګډه په تقریبا د مدت د 2 کالو کې جوړ کړی دی. مالي لګښت چې دی تقریبا د 2.5 لکو افغانو شاوخوا مالي لګښت پر دې باندې راغلی دی. دغه نوښتګرو ځوانانو زغروال ټانګونه، موټرونه او نور وسایل جوړ کړي چې د نړۍ د پرمختللې ټکنالوژۍ سره سم عیار شوي دي. د هیوادوالو او چارواکو له لوري د ډول ځوانانو هڅونه د دې لامل شوي چې ورځ تر بلې د هغوی نوي تخنیکي وسایل په ښه بڼه جوړ کړي. په دې موټر کې موږ د اوسپنې چادر او الکوبان څخه استفاده کړې ده چې دغه شیان موږ د خپل وطني تولید دغه کړي دي، استفاده کړې دي. او پاتې څو د دې ماشین چې دی ماشین موږ د سوزکې لنډه موټر ماشین پر دې باندې شي دی، ګیر باکس ماشین صرف دغه دی. نور ټول دغه جوړښت چې دی د دې د تقریبا د خپل د وطني تولید کړی دی، د وطني اوسپنې او مثال چادر د شان څخه موږ جوړ کړی دی، خپل د لاس کار مو دی. تقریبا موږ د ویډیو څخه د طرح اخیسته ده د انګریزانو ماډل د هغه څخه ماخذ د 901 ماډل موټر څخه موږ دا کاپی کړی دي. دغه نوښتګر ځوانان وایي که مالي ملاتړ یې وشي نو دا ډول نور تخنیکي وسایل به هم جوړ کړي. ان شاء الله چې مالي ملاتړ مو سي موږ هر رقم وسایل جوړولی سو، داسې نور موټرونه جوړولی سو هیواد لپاره. بس موږ د اسلامي امارت څخه ډېر خوشحاله یو، د خپل وطنوالو هیوادوالو څخه ډېر خوشحاله یو. موږ ډېر وهڅولو، ډېر تشویق کړلو موږ دې ته چې موږ په راتلونکي کې نور هم د هیواد د خدمت مصدر وګرځېږو. موږ ډېر هڅولي یو، ډېر منندوی د ټولو څخه. د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې له لوري د هیواد په کچه بیلابیل مثبت پروګرامونه تر کار لاندې دي تر څو د نوښتګرو ځوانانو وړتیاوو ته وده ورکړل شي او هیواد مو په پرمختللي تولیدونکي او صنعتي هیواد بدل شي. نوښتګر ځوانان خوښي څرګندوي چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره یې ښه ملاتړ کوي او د غوره فعالیتونو زمینه ورته برابروي.